السلام علیکم ورحمت الله. په نننۍ ویډیو کلیپ کې به موږ د کوریلیشن او ریګریشن ترمنځ چې کوم کانسپټ دی دغه باندې بحث کوو او د کوریلیشن او ریګریشن ترمنځ څه توپیر دی او په اخره کې کوریلیشن دا په اکسل کې څنګه محاسبه کیږي دغه باندې کار کوو. اول ګورئ کوریلیشن موږ ته د دوه متحولینو یا کله چې دوه ویریبل موږ سره د ترمنځ اړیکه ښیي چې دغه اړیکه شته او که اړیکه وي نو مثبته اړیکه ده که منفي اړیکه ده او یا هم اړیکه بیخي نشته ده. ګورئ مثبت اړیکې نه دا مطلب دی چې یو متحول چې کله ډیریږي نو په بل متحول کې خپله ډیروالی راځي، خپله بل متحول هم ورسره ډیریږي. مطلب یو متحول یو ویریبل چې ډیر شي دې کې موږ ډیروالی راولو، بل متحول هم ورسره هم زمان ډیریږي. او یا یو متحول چې کله کمیږي نو بل متحول هغه ورسره هم زمان کمیږي. دا دواړه د دواړو حالاتو ته موږ مثبت وایو، مثبت کوریلیشن دی چې یو ډیریږي یو متحول بل هم ورسره ډیریږي، یا چې یو متحول کمیږي نو بل هم ورسره کمیږي. کوریلیشن دلته د کونه معنا ده ټوګیدر، یعنی ګډ حرکت کوي، یو چې ډیریږي نو بل هم ډیریږي، یو متحول چې کمیږي نو بل هم کمیږي. دغه په مثبت حالات کې او په منفي حالات کې چې کله یو متحول ډیریږي بل ورسره کمیږي، یا یو چې کمیږي بل ډیریږي، اپوزیت ډایرکشن دی. او چې کله زیرو راغی معنا دا ده چې د ترمنځ بیخي اړیکه نشته ده. ښه، اوس به موږ څنګه پوهیږو؟ زه په دې خو پوه شو چې کله موږ سره چې کومه نتیجه راغله هغه مثبت راغی نو موږ پوه شو چې د ترمنځ اړیکه شته. چې منفي راغی نو موږ ویل چې د ترمنځ اړیکه هغه چې کوم اړیکه ده هغه اپوزیت دی. نو اوس موږ به څنګه پوهیږو چې دغه اړیکه دا قوي دی که ضعیف دی؟ د دې دپاره ګورئ کله چې تاسو سره جواب یو راغی موږ ویل چې دا د دې چې کوم جواب راوځي منفي یو نه ډیریدی نشي او مثبت یو نه ډیریدی نشي. چې کله مثبت یو راغی نو موږ دلته پوهیږو چې د ترمنځ مثبته اړیکه ده، او څومره چې د یو سره نږدې وي هماغومره موږ وایو چې دغه اړیکه قوي اړیکه ده، او څومره چې د یو نه لرې کیږي کمیږي موږ هماغومره وایو چې دغه اړیکه ضعیفه ده. راځئ ګوره زه په دغه ساده مثال کې زه غواړم چې تاسو ته نور هم ساده کړم. ګوره دلته د مطالعې ساعتونه دي او دلته اخیستل شوی نمرې دي. فرض کوو یو څوک دی هغه یو ساعت مطالعه کوي، یا چې یو ساعت یې مطالعه کړې وه نو 10 نمرې اخیستې وي. د مطالعې ساعتونه چې کله 2 کړه نو نمرې 20 شوې. د مطالعې ساعتونه چې کله 3 کړې نو نمرې 13 شوې. اوس د دې ترمنځ موږ غواړو چې کوریلیشن پیدا کړو. نو کوریلیشن چې موږ پیدا کوو په اکسل کې دلته زه ودرېږم دوه طریقې دي. اوله طریقه دا ده، ګورئ تاسو به مساوي علامه پرس کوئ او هغه نه بعد به کورل دغه کورل به ولیکئ او قوس به شروع کړئ. اول به یو کم متحول چې دی دا به انتخاب کړئ، بیا کاما، بیا به دا بل متحول ټول انتخاب کړئ د متحول کې چې څه ارقام دي عدد دي، او بیا به د کیبورډ نه انټر پرس کړئ. نو ګورئ دې ځای کې موږ ته نتیجه راغله یو، او دغه یو مثبت راغی. معنا دا ده چې د ترمنځ قوي اړیکه ده او مثبته اړیکه ده. معنا دا ده چې ګوره دلته ښکاره پته لګیږي چې دا یو متحول د مطالعې ساعتونو کې ډیروالی راځي نو اخیستل شوی نمرې ورسره خپله ډیریږي. نو دغه مثال ما خپلا قصداً دا ساده کړی تر څو تاسو ته د دې نه بغیر چې تاسو هلته کوریلیشن فورمولې په اساس چې کوي تاسو ته پته ولګیږي. نو موږ وایو چې د ترمنځ دا یو نه مطلب دا دی چې د ترمنځ اړیکه شته دی، چون دا مثبت دی، قوي اړیکه ده. ښه، نو یو طریقه خو دا شوه چې داسې موږ کولی شو چې دا کوریلیشن پیدا کړو. بله طریقه یې دا ده چې تاسو به ډیټا ته راشئ او په ډیټا کې به دې ځای کې تاسو ډیټا انالیسس ته راشئ او دې ځای کې به کوریلیشن انتخاب او اوکې وکړئ. چې کله هم اوکې کې نو دې ځای کې به
تاسو سره چې کوم دوه ویریبل دي دا ټول به تاسو انتخاب کوئ او د انتخاب نه بعد به تاسو اوکې ووهئ نو بل شیټ کې به تاسو ته ګوره دې ځای کې نتیجه راشي. هلته موږ ته یو نتیجه راوتلې وه او دلته موږ ته یو نتیجه راغی. معنا دا ده چې د دې ترمنځ کورلیشن یا اړیکه شته ده او اړیکه مثبته اړیکه ده او قوي اړیکه ده. اوس د ریګریشن ترمنځ څه توپیر دی؟ ریګریشن ګوره اوس دلته خو کورلیشن موږ ته دا وښودله چې د ترمنځ اړیکه شته خو مثبته اړیکه ده. خو دا چې څومره ده څومرهوالی اوس موږ ته ریګریشن ښیي. مطلب د یو ویریبل کې د مطالعې په ساعتونو کې چې زه یو یونټ اضافه والی کوم د اخیستل شوي نمرې کې څومره اضافه والی راځي دا څومره خبره اوس موږ ته دلته ریګریشن کوي. نو د دې ریګریشن که اوس موږ راوباسو نو هغه 10 راځي او دلته تاسو ته ګورم داسې د نظر سره چې وګورئ نو 10 پکې اضافه والی راغلی ده. نو چون دلته ویډیو ستریږي بله ویډیو کې به انشاءالله ریګریشن څنګه محاسبه کیږي هغه باندې به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به موږ کار کوو.